زه نو نور صبر نه لرم، نشم خونه دې مه باسه. تر څه وخته مې راګونه باسم؟ دا خلک څه وایي؟ خلک دې هر څه وایي، تر کله نو؟ چوپتیا د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې بچه‌بازي یو شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپیڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي ترڅو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازي ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد مبارزه وکړي ترڅو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. په ډرامو سربیره د دیني عالمانو، قانونپوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونه کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان نوي ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمل لري او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیر کیږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون چاره یې څه ده؟ د دغې ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خپرونې سره اوسئ. ګرانو اوریدونکو، د دې ونې په خپرونه کې به د بچه‌بازۍ پر ضد د خلکو په پوهاوي کې د رسنیو د رول په اړه بحث ولرو. د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو، خپرونه کې په استودیو کې میلمه لرو. د خپرونې د موضوع په ارتباط په له دوی سره بحث ولرو. د خپرونې میلمه مو استاد جاوید مهمند دی. مهمند صاحب سلام، ستړي مشي. اکبري صاحب سلامونه تاسو ته او د خپرونې اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه، ډیره مننه. راځو د خپرونې د موضوع په ارتباط باندې که چیرته بحث په دې باندې پیل کړو چې د بچه‌بازۍ سره په مبارزه کې د پوهاوي په اړه د رسنیو، قومي مشرانو او د جماعتونو د امامانو رول څه دی؟ ډیره مننه. پرته له شکه موږ او تاسو وګورو 2001 کال نه وروسته په افغانستان کې بېسارې د رسنیو پرمختګ و، د بیان ازادي پرمختګ و او دغه پرمختګونه هم مثبت پوینټونه ځان سره درلودل هم منفي، چې مثبت واقعا ډیر ول. هغه د عامه پوهاوی په برخه کې رسنۍ اوس 21مې پیړۍ کې یعنی د یو هیواد ستونو فقرات پیژندل کیږي. یعنی دا په دې معنی که موږ وکړی شو چې یو ناوړه دود په ټولنه کې هغه په تدریجي شکل له منځه ویسو، باید موږ له رسنیو نه ګټه پورته کړو. ځکه رسنۍ زموږ غږ ښه کولی شي چې ټولو بنسټونو ته خلکو ته هغه ورسوي. د رسنیو وجداني، انساني، قانوني دنده ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وکړي چې کړی ده تر ډیره حده. ځکه په دا 20 کالو کې تاسو وګورئ چې تیر شول دغه جنسي ځورونه، جنسي تیری چې شوی ده، دا ډیری اوقات له امنیتي بنسټونو نه دون لاسته راوړنه نه درلوده لکه رسنیو چې درلوده. ځکه رسنۍ یو د فشار آله ده. دا فشار آله د چا لپاره؟ همدا مظلوم کسانو چا باندې چې جرم تر سره کیږي. دوی ښه کولی شي چې غږ پورته کی او دا غږ یې اوریدل کیږي. مثلا د رسنیو دا سمه ده چې عمده رول لري په ټولنو کې، خو ځینې ولایاتو کې کلو بانډو کې موږ او تاسو رسنۍ نه لرو چې هلته عامه پوهاوی تر سره شي. هغوی له رسنیو نه ډېر لرې دي. حتی هغوی رسنۍ یو دینی جنبه هم ورکوي په کلو بانډو کې، وایي چې دا ناروا ده کتلې. ډېرې کورنۍ دي نه اوري دا رسنۍ. مثلا دې کې وایي مختلفه ډرامې دي او مختلفه هر څه دي، د غرب مسله ده او دا مسله. دغه مسله د دې باعث شوي چې هلته رسنۍ لاسرسی ونه لري. بل د بې امنیتي ده، هلته نشي کولی چې رسنۍ. خو ځینې بنسټونه دي چې واقعیت تر دې دمه کار کړی. مثلا سیف د چلډرن، مثلا د اطفالو د ملاتړ پر بنسټ کې دوی تلي مثلا کلیو بانډو کې عامه پوهاوی کړی ده، قومي افرادو سره، مشرانو سره ناست دي، ملا امامانو سره ناست دي چې موږ په دې برخه کې څنګه کولی شو چې موږ مثلا عامه پوهاوی تر سره کړو، دوی پوه کړو په دې خبرو. رسنۍ بل دا چې د مساجدو ملا امامان رغنده رول لوبولی شي. دا په دې معنی چې موږ بهترینه قانون لرو اسلامي نړۍ چې هغه قرآن عظیم شان دی. په قرآن عظیم شان کې دغه مسایل چې اوس نړیوال حقوق یا نړیوال قوانین موږ ته راښیي، دا په قرآن عظیم شان کې 1440 کاله مخکې راغلي. هر څه مسله، مثلا د لواط مسله ده، پکې د زنا مسله ده، همدا زورونې، دا
ټول پکې قرآن عظیم شان کې چې موږ بهترین قانون دراغلی. اوس ملا امامان څنګه رول لوبولی شي؟ کولای شي چې په خطبه کې مثلا د جمعې په لمونځ کې په مختلفو مواردو کې چې دی د عامه پوهاوی تر سره کې د دین لحاظه دوی باید دا وکي. رسنۍ خو وضعي قوانین ورته بیانوي د وضعي قوانینو لحاظه، او دا علما زمونږ رغنده رول لوبولی هم ده. ځکه زه بیلګې لرم، مثلا یو کلی و هلته به د بچه بازي مسله ډېره ګرمه وه، حتی پلار به په کور و، زوی به مثلا د خپل په محفل کې هلکان ګډول، پلار به حاجي هر څه به مو او د افتخار به هم کوو، هېڅ مسله به هم نه وه، هېڅ جرم به هم نه وه. خو ملا امامانو علماو په همدې کلي کې یو مسله راپورته کړه چې هر څوک که دا ناوړه دود ترسره کوي نقدي جریمه یې پرې کېښوده، حتی که ویل چې چېرته بیا تکرار شو له دې کلي نه دا کورنۍ باید وشړل سي. هلته اوس وګورئ چې ډېر دغه مسله ډېره پیکه شوې ده. یعنې دا په دې معنی چې دوی ډېر رول لوبولی شي. قومي مشران تاسو یادونه وکړه، قومي مشران هم کولی شي، ځکه قومي مشران نفوذ لري هلته په خلکو باندې، غږ یې ښه اورېدل کېږي. تاسو وګورئ ځینې قضیې چې رامنځته کېږي په کلو کې، هغه پولیس امنیتي بنسټونه یې دومره زر نشي حلولی لکه قومي مشران یې چلوي. نو قومي مشران په دې کې رغنده رول لوبوي، تر توانه پورې دا کار یې کړی. خو ځینې موارد چې ما مخکې یادونه کړه د زورواکۍ مسله ده، محلي قمندانان دي، نور مسایل وسلوال دي، چې دغه بیا باعث د دې کېږي چې هم عالم هم قومي مشر زموږ هم زموږ رسنۍ دغه کوم موارد چې ما یادونه وکړه بیا دا نشي کولی ترسره کړي، ځکه هلته بیا زور ده، زورواکي ده، د هغو باید مراعات وشي په کلي کې، ځکه که ونه شي بیا دوی هم ګواښ سره مخامخ کېږي. پولیسو ته تاسو اشاره وکړله، اوس راځو چیرته پولیسو او امنیتي ادارو ته د بچه بازۍ د محفلونو په اړه خبر ورکړل شي، نو امنیتي ارګانونه باید څه وکړي؟ د هغوی مشخص مسؤلیت څه دی په دې راپور په ارتباط؟ خو مخکې له دې چې جرم واقع شي باید د جرم مخنیوی وشي، چې هغه لازمه تدابیر نیول دي. ورته لازمه تدابیر دا دي چې مثلا په هره سیمه کې پولیس شته او زیری هلته شته، دوی باید له قومي مشرانو سره علماو سره همغږي ولري چې په دې کلي کې څه ترسره کېږي. د کورونو هویت پیژندګلوي باید پولیس ته په ډاګه وي چې په دې کور کې مثلا څو لورګانې لري، څو زامن لري، د زامن څه کار ترسره کوي، هغوی ته ډېر ښه په ډاګه کېږي. مخکې له دې چې دا جرم ترسره شي دوی کولی شي چې مخنیوی وکړي. خو چېرته که جرم هم واقع شي ترسره شي، پرته له شکه چې د پولیس کشف د جرم د دنده ده، پولیس باید ژر تر ژره دې ته رسیدګي وکړي، ځکه دا مشهوده جرم ده، یعنی آشکاره نمایانه جرم ده. ځکه هلته بچه بازي هغه محفل روان ده، هلکان ګډول کېږي، ټول هر څه د جرم آشکاره دي. په دې وخت کې کولی شي چې پولیس ژر تر ژره قضیې ته رسیدګي وکړي او دغه ناوړه دود له منځه یوسي. ډېره مننه. او راځو بیا هم په دې موضوع باندې یو جنبندي کوو. د هېواد په ډېرو ولایتونو کې بچه بازي د جرم پر ځای یو فرهنګ بولي. ستاسو په نظر د دغه کار لامل څه دی چې یو ناروا جرمي کار د خلکو په ذهنونو کې د یو فرهنګ په ډول پیژندل شي؟ دا څو مهم عامل لري. یو خو دا ده چې په کلو کې، ولایاتو کې یا په سیمو کې چې د بچه بازي عمل د چا له خوا نه چې ترسره کېږي، دوی د رقابت مسله ده چې دا ډیره مهمه ده. رقابت په دې معنی چې هلته محلي قمندانان دي زورواکي دي، یو زورواکی له بل زورواکي سره رقابت لري. بیا د دوی رقابت کې قرباني څوک دي؟ دا ماشومان دي. ځکه دا ماشومان ولې قرباني کېږي د دوی؟ ځکه قرباني کېږي چې هغه کورنۍ فقر سره مخ ده، هغه کورنۍ تر شا یې ملاتړي نشته څوک، د هغې کورنۍ تر شا نه قومي مشر ولاړ ده، د هغې کورنۍ تر شا عالم ولاړ ده، د هغې کورنۍ تر شا نه حکومت ولاړ ده. هغې لپاره د دې کورنۍ مجبوره کېږي چې د ده هغه ماشومان یا زامن چې دي هغه د دغه داړهمارانو د دوی په واک کې اوسي. اوس د دې لپاره چې دوی ځان ته فخر وکړي، هر قمندان محلي چې زه دومره هلکان ځان سره لرم، دوی پې فخر کوي او په کلي کې په دې قمندان باندې فخر کوي، وایي دا قمندان دومره هلکان لري، چې دا مهمه عامل ده د رقابتونو تر زورواکو ترمنځ. بل عامل چې ما ویلې هغه دا ده چې دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی ده. په ډیری کورنیو کې حتی ما دا لیدلي دي چې هغوی ښه یعنی باسواده کورنۍ هم ده، زامن یې وګورئ په کلو کې د خپل په وادونو کې هلکان ګډوي، چې د دې ممانعت نه کوي. هغه پلار ورته نه وایي چې وس وایه دا چې راولي دا خو د یو چا اولاد، دا د له کوم ځایه راوستي دي، دا خو په خپله ته هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره یو ناوړه دود ترسره کوي. دا کار ولې کوي؟ دا نه کوي. پلار هم چپه خوله نازده، مشر ورور هم چپه خوله نازده. ډېر د تاسف ځای ده چې په مرکز کې په کابل کې په ځینې هوټلونو کې د وادونو هلکان ګډول کېږي، چې دا پولیسو ته ښه معلوم ده هویت د دوی د دې هوټل. حتی دغه په دې جرم کې د هوټل مالک هم
په دې جرم کې شریک پیژندل کیږي چې ولې دوی مخنیوي نه کوي ځکه دا خو ناوړه دود ده. دا بل عامل ده چې سهلنګاري ده د کورنیو. مخکې له دې چې دا جرم پیژندل شي قوانین ورته دا د یو جرم په صفت نه پیژندل کېده، یو فرهنګ باندې یو دود باندې مبادله شوی و چې نه عالم ورته سویلای سو نه ورته قومي مشر ورته ویلای سو، هیڅ چا شي نه سویلای چې دا خپل د دې باعث کېده او زمينه یې دې ته مساعدوله چې د بچبازي عمل ډیر ترسره شي. خو یو شی باید له رسنیو نه ډیره مننه وکم چې په دې برخه کې رسنیو ډیر ښه رول لوبولی ده. مختلفه بنسټونه که هغه نړیوال بنسټونه دي که کورني بنسټونه دي دوی هم په دې توانېدلي دي چې یو څه پوهاوی ترسره کړي. خو په آخره کې دا هم وایم چې رسنۍ باید ځینې دغسې لکه خپرونې چې اوس موږ او تاسو نیسو داسې خپرونې ترسره شي، حقوق پوهان راوغوښتل شي تر څو عامه پوهاوی وشي. بنسټونو نه هم هیله دا ده چې په کلو بانډو کې دوی په مختلفه توګه باندې په مختلفه ډولونو باندې عامه پوهاوی ترسره کړي تر څو وکولی شو چې دغه ناوړه دود لکه څنګه چې له پخوانه اوس په کمېدو ده او نور هم هغه ریښې چې اوس په فرهنګ باندې بدل شوي دا فرهنګ یا دا دود له منځه ویسي. چې په دې کې زموږ او تاسو وزارتخانې د اطلاعات فرهنګ وزارت، د عدلیې وزارت، د حج او اوقاف وزارت دا ټول پکې رول لري چې موږ وشو کولی په ګډه سره او وګړي د موږ د ټولنې وګړي ډېر رغنده رول وبوي چې دوی وشي کولی په همغږۍ سره دغه ناوړه دود د زموږ له ټولنې. ښاغلی استاد جاوید محمد له تاسو نه ډېره مننه چې راغلی خپرونې ته زموږ او اورېدونکو سره هم خپل معلومات شریک. ډېره مننه له تاسو نه او له اورېدونکو نه ډېره مننه قدرمن اورېدونکو نه چې له موږ سره ول تر دې دمه. میندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو میندو او پلرونو، ټول پوهیږو چې د بچه‌بازۍ بد عمل هم د اسلام په مبین دین او هم د افغانستان اسلامي هیواد په جزا قانون کې یو جرم پیژندل شوی دی. دا د هر مسلمان کس دنده ده چې د بچه‌بازۍ او بچه‌بازانو د کړنو پر وړاندې چوپتیا غوره نه کړي، بلکې د دغه بدو ټولنیزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره لاس په کار شي. که چیرې میندې او پلرونه د قربانیانو کورنۍ او د بچه‌بازۍ شاهدان د دغه کړنو په اړه په راپور ورکولو کې ناغېړي وکړي، بې له شکه د تاوتریخوالي کړنو، جنسي تیري او بچه‌بازۍ محفلونو ته زمینه برابرېږي. نو ګرانو میندو او پلرونو، د قربانیانو کورنیو او قومي مشرانو، کله چې د ماشومانو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې او بچه‌بازۍ د محفلونو څخه خبرېږئ، باید په دې اړه پولیس، امنیتي ادارې او محکمې باخبره کړئ تر څو قضایه قوه عدالت ته د دغه مجرمانو د راکشولو موقع په لاس راوړي. د چوپتیا ماتو خپرونې مینوالو، لکه څنګه مو چې واوریدل زموږ د دې ونې خپرونه د بچه‌بازۍ پر ضد د خلکو په پوهاوي کې د رسنیو د رول په اړه وه. د دې ونې په خپرونه کې مو له ملتیا مننه، تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.